بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو دوستانو په دې هیله چې ټول به روغ جوړ یاستئ. د لرن لینګویج چینل څخه تاسو ته زه ښه راغلاست وایم. نو ویډیو تر پایه وګورئ، ویډیو ته سره لایک او شیر کړئ او زموږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. نو دوستانو پرانه ویډیو کې تاسو ته داسې درخوایم لکه دوه کسه چې په ټلیفون باندې سره غږیږي او په ټلیفون باندې خبرې سره کوي. نو هیله ده چې دغه جملې تاسو هم زده کړئ او ویډیو هم شیر کړئ چې نور دوستان هم وګوري. نو راځئ چې ویډیو شروع کړو. یو احمد دی بل زبیر دی. احمد ورته وایي السلام علیکم، میں احمد کابل سے بول رہی ہو. احمد السلام علیکم، زه احمد د کابل څخه خبرې کوم. السلام علیکم، میں زه احمد کابل سے د کابل څخه بول رہی ہو خبرې کوم. زه احمد د کابل څخه خبرې کوم. زبیر ورته وایي وعلیکم السلام بولے. زبیر ورته وایي وعلیکم السلام وایي. وعلیکم سلام بولے وائے. بولے چاہے ویل تائی. احمد بیا ورته وایي میں خان سے بات کرنا چاہتی ہو. زه د خان سره خبرې کول غواړم. احمد ورته وایي میں زه خان سره بات کرنا چاہتی ہو خبرې کول غواړم. زبیر ورته وایي او تو گهر پر نہیں ہے، هغه په کور کې نشته دی. زبیر ورته وایي او تو هغه گهر کور کې پر نہیں ہے نشته دی. گهر چې کور ته وایي. احمد بیا ورته وایي آپ کون بول رہی ہو. احمد ورته ته څوک خبرې کوي. آپ ته کون څوک بول رہی ہو خبرې کوي. زبیر ورته وایي میرا نام زبیر ہے، او میرا دوست ہے. زبیر ورته وایي زما نوم زبیر دی، هغه زما دوست دی. زبیر ورته وایي میرا زما نام نوم زبیر ہے زبیر دی، او میرا هغه زما دوست ہے دوست دی یا ملګری دی. بیا زبیر ورته وایي اگر آپ کا کوئی پیغام ہے تو مجھے بتائے. زبیر ورته که تاسو کوم پیغام لرئ نو ما ته ووایئ. اگر آپ کا کچره تاسو کوئی پیغام ہے کوم پیغام مطلب لرئ تو مجھے بتائے نو ما ته ووایئ. احمد ورته وایي جیسے ہی او آئے، کله چې هغه راغی اسے کہنا کہ مجھ سے بات کر لے. احمد ته څنګه چې هغه راغی یا کله چې هغه راغی هغه ته ووایه چې ما سره خبرې وکړي. جیسے هی کله چې هغه او آئے هغه راغی اسے کہنا هغه ته ووایه کہ مجھ سے چې ما سره بات کر لے خبرې وکړي. احمد ورته وایي کله چې هغه راغی یا څنګه چې هغه راغی هغه ته ووایه چې ما سره خبرې وکړي. زبیر ٹھیک ہے صحیح ده میں بتا دوں گی. صحیح ده زه به ورته ووایم. ٹھیک ہے میں بتا دوں گی. صحیح ده زه به ورته ووایم. احمد ورته وایي بہت بہت شکریہ، ډیره ډیره مننه. بہت چې ډیر ته وایي. نو دوستانو نننۍ ویډیو زموږ همدومره وه. نو هیله ده چې زموږ ویډیو خوښه شوې وي. که تاسو کوم مشکل لرئ یا کومه پوښتنه لرئ نو کمنټ وکړئ، انشاءالله ستاسو پوښتنې ته ورسیدګي وشي. د الله په امان.